کاری صاحب ټول ناول جی نن سبا که تاسو کتلی ډیر خلک یا ټیک ټاک باندې یا په میډیا باندې یا زموږ مسلمانان ورونه ټیټوز هغه ډیر زیات جوړوي، څوک په دې ځای باندې جوړوي، څوک په لاسونو باندې جوړوي، څوک په مرۍ جوړوي. دې حوالې سره مطلب څه دي چې مطلب دې سره اودس کیږي؟ جی نو ټیټوس خو بای دا داسې ده چې دا یو قسمه چاپه ده، دا په بدن باندې ولګي نو دا ډېره کلکه وي، دا په اسانۍ سره ځیم نه. او حدیث پاک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه شانتي بوتان او چاپو جوړولو په وجود باندې دا حرام فرمایلی دي. د سره سره دا چې په وجود باندې ولګي نو د دې او دست کولو د پاره د دې ورانول ضروری دي چې دا وران شي. یو ټایم دسی چې هغه بیخي نورانیږي او د مونځ ټایم قضا کېږي نو بیا په اودس کېږي، خو کنه ټایم وي او مونځ ته ټایم باقي دی او اودس ته کې نو په دغه ټایم کې ضروري خبره ده چې ته به دا چاپه ورانې هغې نه بعد دا اودس به دې کېږي. دویم خبره دا ده چې دا د انګریزانو سره مشابهت دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منه، چا سره مشابهت وکړو دا د هغه ورځ قیامت کې به د هغه سره پاسي. نو دی وجنه موږ له پکار دي چې د غیر او طریقې اختیار نکو، خپل علماء سره کینو، طلباء سره کینو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت د صحابه کرامو په سیرت باندې عمل کو، هغه طریقې اختیار کو. بشکه مطلب دی نه د پکار چې مطلب څوک ټیټوس جوړ کی. ما په دی باندې یو ویډیو کتلی وا چې یو عالم وای چې یاره دیتا توبه